الیکسي ولې داسې فکر کوي؟ ولې 14 میلیونه ساينس پوهان او صفر پایلې؟ که موږ د ټکنالوژي او پرمختګ ګورو او مشاهده کوو، خو په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، او خو ورته پرمختګ باید په نورو برخو کې موشي. او بایومیډیسن، انرژي، د ترانسپورت هر ډول ټکنالوژي، نه یوازې په سړکونو الوتنو، د فضا هر ډول او د ترانسپورت ټکنالوژي، دا ټول باید په ورته ډول پرمختګ او وده کړی وای. خو موږ دا نه ګورو. دلته ټولنیز ټکنالوژي هم شته، ما یوازې هغه په یاد کړل، یعنې ټولنیز سازمانونه. زموږ سره هم نسبتاً یو اړخیز جوړ شوی ماډل دی او د خاص بدلون نه کوي. همداسې ده، خو په اصل کې هر څه باید بده شي، یعنې هر څه باید پرمختګ وکړي او د پخواني تجربې د راټولولو قانون ته په کتو تحلیل او د نوي لا پرمختللي وسایل ټکنالوژي میتود جوړول او بیا د ځینو په شان مخکې ولاړ شي. د ټکنالوژۍ اولني پرمختګ ارتقا په الکترونیک کې د بالکل یو نمونه ده. دا باید په هر ځای کې وي، خو دا شتون نه لري، او دا باید وي. موږ ډېرې داسې سیمې لرو چې په څرګنده توګه د پرمختګ له نشتوالي سره مخ دي. د مثال په توګه جنیات واخلئ. دا چې موږ لا د مخه راټولولی شو، خښته په خښته خمیږي نه، مګر ځینې ساده حجرې لا د مخه راټول کیدی شي. خو دا څه معنی لري چې موږ باید له دې څخه یو څه ګټه ترلاسه کړو، یو څه ګټه. نو کله چې دا کشف شو، الکترونیک ته وده ورکړل شوه، موږ ښه نتیجه ترلاسه کړه. کله چې دا مخابرات تلویزیون کشف شول، دا هم ډېر ژر پرمختګ وکړ. همداسې ده، د بیلګې په توګه پوځي ټکنالوژي، لکه د اتومي بمونه، د بالستیک توغندي، دا ټول زموږ د سترګو مخې ته ډېر ژر بدل شول. دلته خو ولې په طب کې داسې نه ده؟ ولې موږ لا تر اوسه بېکایي نه لرو؟ ښه معموله بیټرۍ راځي چې وایو د صحیح بیټرۍ په څېر، مګر کوم چې کولی شي، زه نه پوهېږم، د یوې اونۍ لپاره ټول کور ته برېښنا ورکړي. د مثال په توګه زه دا په دې ډول وایم سمه ده. داسې ښکاري چې دا باید اوس په هره شیبه کې پېښ شي. او د دې په اړه تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې داسې ښکاري چې ټول ساینس پوهان وایي چې موږ یې کولو ته نږدې یو، یا دا چې دا به په هره شیبه کې پېښ شي. خو دا شتون نه لري. ونې څه شی مخه نیسي؟ خو زه موافق یم. دا چې له یوې خوا موږ د الکترونیکي توکو پراختیا لرو، راځي چې وایو یا ورته اتومي ټکنالوژي، او مګر د هغه وختو په تیرو وختونو کې او اوس درمل هتې نشي کولی د مثال په توګه یو نوی غاښ جوړ کړي یا لید روغ کړي، خو بیرته عادي حالت ته راولي. خو د سترګو د درملنې دا طریقې په حقیقت کې درملنه نه ده، دوی پخوانی روغ حالت ته بیرته راګرځول نه دي. او نو د روغتیا په هره برخه کې دا ډیره نادره ده چې بیرته راګرځول شي. په اصل کې دا یو ډول بېساکي عملیات، کلمې امپلانټونه داسې یو څه دي، خو مګر بشپړ روغ حالت ته بیا رغونه نه ده. یعنې موږ دومره عجیب حالت لرو چې زموږ د ژوند یو برخه په 21مه یا نږدې 22مه پېړۍ کې ده، او د ژوند نور اړخونه لا هم هغه شان دي لکه څنګه چې په 18مه پېړۍ او حتی مخکې وو. ښه، دا په څرګنده توګه تعصب دی. دا عادي خبره نه ده. انسان د کائناتو داسې مخلوق دی چې که هر څه سم روان وي، نو هغه په هر اړخ کې یو شان پرمختګ کوي. خو کېدای شي مثلاً لږ څه تعصب یا بېتوازني په کوم ځانګړي وخت کې رامنځته شي، مثلاً 15 کاله یوې خوا ته تللي وي، بیا 15 کاله بلې خوا ته تللي وي. خو په عمومي ډول د یوې پېړۍ په اوږدو کې باید داسې بېتوازني نه وي. دلته ښکاره ده چې څه شي سم نه دي روان، او ښایي د دې لپاره کومې وجې وي. او زه ډېر حیران شوم کله مې چې دا خبره واورېده. ما په ماشومتوب کې ډېر ساینسي افسانې لوستلي دي او اوس هم یې لولم. نو دا چې د ساینسي افسانې کلاسیک اثار کوم چې موږ اوس لولو، دا کلاسیک اثار د 20مې پېړۍ په 50مو او 60مو کلونو کې لیکل شوي دي. یعنې نیمه پېړۍ تېره شوې، او د افسانه لیکونکو په کتابونو کې خلک لا د مخه مریخ ته او نورو کهکشانونو ته الوتنې کوي. نور څه هم شته، خو موږ لا تر اوسه د ځمکې له پولو نشو وتلی. دلته څو خورا مهم او اساسي حالتونه شته، او د هر یو په اړه باید لږ څه نور تفصیل ورکړو. هفدیک جبهت و صفر 15 زبونو لومړی او تر ټولو مهمه وجه اخایي، تر ټولو مهمه او بنسټیزه دا ده چې د معاصرې ساینس ودانۍ او ټول جوړښت ځان د ازادي پلټنې او آزاد فکر یو اصلي او مرکزي کور معرفي کوي چې دا د هغې یو له مهمو ځانګړتیاوو څخه ده. خو په حقیقت کې داسې نه ده. که موږ لږ تعریف ته وګورو، هغه تعریف ته چې لږ تر لږه اسناد لري، د ساینس د پروژې د جوړېدو تعریف ته، ځکه ساینس په اصل کې لکه څنګه چې نن لرو، دا یو الماني پروژه ده. دلته دا په بشپړه توګه د جرمني اختراع ده. دا په سمه توګه د حقیقت لټون، د عموم استدلال، د تجربې تکرار، دا ټول راځي چې وایو د جرمني ښوونځی دی. دا یوازې په جرمني کې نه پلي کېږي، دا په دې توګه یو عمومي تګلاره ده. په دې توګه دا ښوونځی له کلیسا څخه راووت. دا په اصل کې د ساینس پروژه یو مخالف و، د کلیسا پروژې ته د مخالف په توګه رامنځته شوی و. د کلیسا پروژه، کلیسا هر مذهب ته یو څوک په سر کې لري، دا د خدای شخصیت دی چې هڅه یې رامنځته کړي دي. یعنې څوک یو څه جوړوي او څوک. خو ساینس په سمه توګه منعکس شوې پروژه تعقیب کړه. یعنې هلته یو څه لویه چاودنه، یو څه رامنځته کړل، او بیا یو څوک هلته په ځمکه کې یو کس. ښه، نه یوازې انسانان بلکې هر څه هر ژوندی شي.
خدای ټول ژوندي موجودات څنګه پیدا کړل او دلته ټول ژوندي موجودات د یوې لوی چاودنې په واسطه رامنځته شوي چیرته چې یو کوچنی شی چاودنه وکړه دا روښانه نه ده چې له کوم ځای څخه راغلی او بیا دا له دې څخه یو څوک راڅرګند شو. یعنی پام وکړئ دا د ساینس پارادایم دی، ځکه که تاسو د هر ډول ساینس پوهانو سره هر ډول مرکه واورئ نو دا خبره به تل د یوې سره تار په شان تېرېږي. که موږ کومه عجیبه خبره پیدا کړو مهمه نه ده چې دا په سپوږمۍ وي یا په کومه دښته کې لکه حرکت کوونکي کانیګیان اوسه یا مثلا کوم عجیب بهیرونه چې وي هغوی تل دا لټوي چې دا کار به چا کړی وي، یعنی دا بهیر به دا کار کړی وي، هغوی کله د چا شتون نه دی. نو د ساینس پوهانو لپاره راځئ وایو هر ډول بهرنیان لا له وړاندې یوه ټوکه ده، ځکه چې د دوی خپله مفکوره دار دی. ما ته خو دا ډېر خندونکي ده چې اوسني ساینس پوهان هڅه کوي بهرنیان پیدا کړي، هغوی نه هغه دین لري نه هغه کلیسا، هغوی څه شي لټوي خو هغوی به خامخا بهیرونه پیدا کړي. خو راځئ داسې وایو که تاسو له کوره وځئ او وینئ چې هغه ګلونه چې مخکې خپل ځای کې ولاړ وو هلته د ودانۍ څنګ ته ناڅاپه 1 متر مخکې تللي وي سمه ده. نو ساینس پوه به هغه بهیر لټوي چې دی حرکت کړی وي، هغه به نه انسان لټوي نه بهرنی چې دی حرکت کړی وي بلکې بهیر به لټوي. دا خو بنبسته تلونکی چلند دی، یعنی هو کېدای شي کوم بهیر وي باران شوی وي یا یې خو هله وي، خو کېدای شي څوک هم وي. نو دا ډول زموږ سره 2 بېلابېل مخالف پروژې دي چې هر یو یې خپل لوری کشوي. یوه ډله په هر څه کې د خدای اراده لټوي، بله ډله بهیر لټوي. زموږ ژوند خو یو ټولیز انټیګراتیف ژوند دی، پکار د دواړه یو ځای ولټو. زما په اند د معاصر ساینس یو له سترو ناکامیو او د پرمختګ نشتوالي علت همدا دی. نو داسې ښکاري چې ساینس له پیله یوه تېروتنه کوي، دا د کوم هوښیار خلاق ځواک شتون نه مني. دا هغه هر څه په ځینو ناڅاپي پروسو کې ثبتوي سمه ده. دا د مخه یوه لویه ښه راځي چې یوه برخه یوه لویه سیمه پرې کوي. خو بلکل رښتیا ده. دوهم په زړه پورې ټکی له چارواکو سره اړیکې دي. دا هم ډېر حقیقي ده، شاید حتی شاید تر ټولو مهم دلته به دوه منطقې وي. ځواک د خپل طبیعت له مخې کنټرول دا د پوهې په ټول د معلوماتو په ټول معنی لري. یعنی هر څومره چې یو لوبغاړی د ټولیز انځور په اړه لږ پوهېږي هومره ښه خپل فعالیت ترسره کوي. دا په عیني ډول رښتیا ده، نه د کومې بدې عادلانه، خو هر هغه څوک چې کله هم په تشبث یا کوم ډول سازمان کې ښکېل وي دا پوهېږي. ځکه چې هر څومره یو کس ډېر پوه شي دا پوهی خان ګرځي، ځکه چې هغه فکر کوي چې دی لا هوښیار دی او کار به تر نورو ښه وکړي. ځینې وختونه کېدای شي واقعا همداسې وي، خو ډېر کله دا د ټول بهیر تاوان ته تمامېږي. نو همداسې ده، خو ساینس د خپل طبیعت له مخې دا د دې لپاره ده چې نوې پوهه عمومي او خپره کړي. او دلته موږ ته یو داسې پاراډوکس پیدا کېږي. حکومت چې ساینس ته پیسې ورکوي دا پیسې یې د څه لپاره ورکوي؟ اسمان خو داسې ښکاري چې د کایناتو د پرانیستلو د هغې د رازونو د معلومولو لا ډېر څه زده کولو لپاره ورکوي. خو د ساینس یوه برخه خو ټولنپوهنه ده، او ټولنپوهنه خاصتاً د خلکو د ټولنې د داخلي میکانیزمونو جوړولو سره کار لري، او دا معلوموي چې هلته څوک مشري کوي، څوک تابع دی، په کومو شرایطو کې څوک مشري کوي او نور داسې مسایل. یعنې داسې ښکاري چې حکومت ساینس ته پیسې ورکوي سمه ده، خو دا پیسې داسې ورکوي چې ساینس باید له ځینو موضوعاتو سره کار ونه کړي. او مثلاً ټولنپوهنه دا له هغو شیانو څخه ده چې وضعیت لا ډېر مغشوش او ګډوډۍ نه ده چې روښانه کړي، او له بده مرغه همدا ډول مسایل نورو برخو ته هم غځېږي او هلته هم همداسې روان دي. د مثال په توګه که موږ اپډیټ ورکړو نو دا معلومه شوه چې موږ باید په بشپړه توګه اصلاحات وکړو. دا دی موږ په سمدلاسه د اوسېدونکو زیاتوالي ولرو ته سور وکوي او هر څه په مړینه ودروي. نو دا یوه سمدستي ټولنیزه چاودنه ده. دا په دې معنا ده چې ټولنه باید په بشپړه توګه بدله شي او دا د کنټرول له لاسه ورکولو سمدستي ګواښ دی. تصور وکړئ چې تاسو په مګریت کې 10 کسان لرئ. ښه سمه ده او سبا لسه. واه، دا ګڼه ګوڼه څنګه تنظیم کېدای شي؟ څنګه یې توزیع کړو او څنګه یې واغوندو، څنګه یې ځای پر ځای کړو؟ پوښتنې سمدلاسه پیل کېږي. خو تاسو پوهېږئ زموږ په یوه ساینسي افسانوي کیسه یا ناول کې یوه ښه جمله د وضعیت دا و چې بیا په لفظي ډول زموږ په نږدې راتلونکي کې او هلته یو ساینس پوه د یو سیاستوال سره په شاشلي کې وایي او که سبا زه یو سوپر ویو انجن ورکړم او خلک کهکشان څخه وتښتي دا به خندا وي. سبا ټاکنې دي او د رایې ورکولو لپاره هېڅوک نشته، هر څوک وتښتېدل هم. دا بالکل دا ښیي چې ولې واکمنان د ساینس او ټکنالوژۍ د ځانګړو برخو په پرمختګ کې دلچسپي نه لري. دا دومره څرګنده ده چې زما په اند دا ثبوت ته هم اړتیا نه لري. نو داسې ښکاري چې ساینس بیا لکه څنګه چې د خپلو اصولو خلاف د واکمنۍ سره یو ځای روان دی او دا مجبوره ده چې د هغه واکمنۍ سره ځان یار کړي چې ساینس ته بودیجه ورکوي. هلته ځکه چې ساینس نشي کولی په خپله پیسې وکړي دا یقیني ده سمه ده. ایا دا تل تمویل کېږي؟ کله چې ساینس پیسې ګټل پیل کوي نو دا د ساینس پاتې کېدل ودروي. یو مشروط او مشروط امریکا شتون لري، دوه ادارې شتون لري.
دا په دې معنی ده چې یو انسټیټیوټ د تیلو شرکتونو لخوا لابي کیږي او بل یې د شنه انرژۍ لخوا لابي کیږي او د تیلو شرکتونو ملګري لومړي انسټیټیوټ ته راځي او وایي موږ ته داسې څېړنې پکار دي چې وښیي یعنې لمریزه انرژي اغېزمنه نه ده او د تیلو زیرمې لا هم ډېرې دي، نو ځکه دا کافي پاکه ده. دا حتی له لمریزې انرژۍ یا د باد له توربینونو هم پاکه ده، ځکه چې په باد توربینونو کې ډېر داسې مواد کارول کیږي چې نشي بیا کارول کیدی. او ساينس پوهان لیکي مهرباني وکړئ ساينس پوهان څېړنه لیکي چې هو د تیلو انرژي تر ټولو غوره ده، په پای کې دا تر ټولو پاکه ده او هر څه حالي دي. بیا ساده خبره دا ده چې همدغه ساينس پوهان یا د دوی همکاران په این اصولو خو په بل پوهنتون کې رسمي راپور لیکي چې لمریزه انرژي تر ټولو پاکه ده، د باد توربینونه تر ټولو غوره دي او هر څه همداسې دي. یعنې دا هغه څه دي چې ورته فرمایشي ساينس وایي. هر څه چې تاسو ته پکار وي هماغه به درته ولیکو. او بل خبره هم شته کله چې هغه څوک چې تمویل کوي د څېړنو پر بهیر اغېز کول پیل کړي یو ډول جوړښت ته لاره هواروي. هغه وایي دا کار راته همداسې وکړه، نه داسې لکه څنګه چې ته غواړې یا د ټول بشریت تفیر لپاره. زه ته پیسې درکوم نو همداسې وکړه لکه څنګه چې زه وایم. دا هغه څه دي چې تاسو یې بیان کړل د ساينس شاوخوا 95 ساعته. دا باید همداسې وي او دلته پایله ده او بس.